السلام علیکم ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ وئ او ستاسو د صحت جامې به پر تن وي. ملګرو، نن درته د یوې نوې موضوع سره راغلی یم. هیله ده چې د خوښې وړ مو وګرځي. موضوع په دې ډول ده چې مخکې به موږ ویډیوګانې جوړولې، نو هغه به بې غږه وي، یعنې موږ به نه ورغږېدلو. هغه ویډیوګانې چې بې غږه وي، موږ نه ورغږېدلو. نو ډېرو ملګرو بیا موږ ته شکایت وکړ چې ستاسو ویډیوګانو باندې موږ نه پوهېږو، تاسو چې کوم معلومات جګوئ هغه کې ستونزه ده. نو بیا ډېرو ملګرو غوښتنه وکړله چې تاسو ورسره خپل غږ ورسره ثبتوئ تر څو موږ په ویډیو باندې په صحیح ډول پوه شو. نو موږ اوس دا هوډ کړی ده تر څو تاسو ته غږیزې ویډیوګانې جوړې کړو، تر څو ټول پښتانه وروڼه په دې ویډیوګانو باندې ښه پوه شي او یو څه ترې زده کړي. نو موږ به تاسو ته له دې وروسته غږیزې ویډیوګانې جوړو تر څو ستاسو هره ویډیو باندې ډېر په ښه او دقیق ډول تاسې پوه شئ او ډېر اسانۍ سره تاسې هغه طریقه چې موږ تاسو ته درښیو زده کولی شئ. مخکې چې کوم بې غږه ویډیوګانې وي، نو هغه نه طریقه لږ سخته زده کېدله، هغه کې به مازغه ډېر په کار اچوئ. نو دا ویډیوګانې ډېر اسانۍ سره هر څوک کولی شي دا ویډیوګانې زده کړي په غږیز ډول. نو غږیز ډول ویډیوګانې ستاسو لپاره ډېرې ګټورې دي او هر څه په اسانۍ ترې زده کولی شئ. او له دې وروسته چې موږ کومه ویډیو جوړوو، نو هغه به تاسو ته په مکمل ډول تشریح کوو او ډېره واضحه ویډیو به جوړوو تر څو تاسو په اسانۍ سره په ویډیو پوه شئ. نو هیله ده چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي. که غواړئ چې داسې ویډیوګانې درته جوړې کړم، نورې هم ګټورې ویډیوګانې، نو دا ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره شیر کړئ تر څو نور ملګري هم د دې ویډیو څخه خبر شي او زموږ چینل سبسکرایب کړي تر څو داسې ګټورې ویډیوګانې هغوی هم وویني او ډېر ټیکنیکل ویډیوګانې چې دوی یو څه ترې زده کړي. نو هیله کوو چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. مننه ملګرو، ښه وخت ولرئ، ښې شېبې، خوشحاله ژوند.